سلامونه ګرانو لیدونکو د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د ایران ولسمشر وایي ناقانونه کډوال به په درناوي خپل هیواد ته ولېږدول سي. د ایران ولسمشر مسعود پشکیان ویلي دي هغه افغان کډوال چې په ایران کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري په درناوي به خپل ټاټوبي ته واستول سي. نوموړي چې په خپل لومړني خبري کانفرنس کې خبرې کولې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي دوی افغان کډوال ځینې پاسپورټونه لري، دلته خپلوان لري، اړیکې لري، نو طبیعي ده چې له هغوی سره باید یو ډول چلند وسي. خو یو شمېر نور بیا ناقانونه راغلي دي چې باید بالاخره قانون مراعات کړي. نوموړي زیاته کړې ده په هر هیواد کې د اوسېدو لپاره قانوني چوکاټ شته. په همدغه دلیل که زموږ افغانستان ته ورسو او پاسپورټ ونه لرو نو ښایي موږ ته لاره رانه کړي. نو د قضیې دا اړخ هم باید په پام کې ونیول سي. موږ سره ورونه یو او ورونه به وو، خو دولتونو ترمنځ ته ځینې قانوني چوکاټ باید مراعات کړو. ایران له څه مودې راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده او ایران کې هم له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د پیښو د ډېرېدو رپوټونه ورکول شوي دي. په هرات کې اسلام کلا ته د BBC استول شوي خبریال ویلي دي هره ورځ شاوخوا 3000 افغانان چې ځینې قانوني اسناد هم لري له ایرانه شړل کېږي. په دې وروستیو کې په ایران کې د افغان کډوالو د شمېر لوړېدو په تړاو د رپوټونو له خپرېدو سره پر دغو کډوالو فشارونه هم ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي. په دې لړ کې د ایران د عامه نظم عمومي قومندان احمد رضا رادان وړاندې اعلان کړی و چې روان کال تر پایه نږدې 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه ایستل کېږي. ایراني چارواکي ډېر ځله د بهرنیو وګړو ټکي افغان کډوالو ته کاروي. ایراني حکومت په وروستیو میاشتو کې د پاکستان په څېر لسګونه زره افغانان په زور افغانستان ته بیرته ستانه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ایران ورتلونکو بهرنیو وګړو د ضمانت کفالت شتون هم حتمي کړی دی. د سیستان او بلوچستان ولایت مرستیال او د چابهار ولسوال او د البرز ولایت چارواکو هم د بې اسنادو بهرنیو وګړو د تازه محدودیتونو ترڅنګ د هغوی د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه. سبا نیوز سبسکرایب کړئ، له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.